نسوار ګورې نسواریان دوکه نشي هلکه دا نسوارو نه توبه وباسې خوشې شی ترې بل نشي ښه بدبویه شی دی نسوار په کومه خوله چې ته د پیغمبر مبارک نوم ولې او ذکر کې نسواریان دې نه خفه کېږي زما خبره ده اسدی نو نسوار د روجې میاشت د نسوارو د پرېښودو بهترینه ذریعه ده غاښونه توری یوې دا نقصان د خولې نه بدبویي ځي دا دویم نقصان تیریږي معدې ته رسېدی درېیم نقصان وری خرابی دی څلورم نقصان د پیسو تاوان دی دی پنځم نقصان د مسواک ضد شو مسواک د خولې خوند خشته کوي دا د خولې خوند خرابی دی بل نقصان او چې نسواري نسوار اچولي نو خدای دې ورته مخې ته مولا نه ودرېږي چې دې انټوشي لا بیل وکړي چې انټوشي وکړي د مولا سپینې جامې ټولې لاړې سپری شوې نو نسوار ګوره یاد ساتئ نسواریان نسوار وانه چوئ په روژه کې روژه دوړه ده ولې ځکه دا تیریږي دا نسوار دا ما په طالب یو نسواري طالب تجربه کړې هغه وی نه تیریږي مې ته واچوه خدای مې پښه کانګال کړه اوس مې نسوار واچو شونډه کې واچول ما په خبرو اترو که مې پرې چې دا مسله ته یېره شي بیا مې ورته نسوار توکه تویې کړل مې خوله کانګال که غرغړه به نه کړي خوله یې ښه کانګال کړه ښه زبردسته پاکه کړه غرغړه مې پې اوس مې دا وکړه چې ها یې وکړل لاړې توکړې نسوار پکې رانل مې ودې لیدل برکت راورسېد که راونه رسېد برکت رسېدلی او حلق ته که نو رسېدل نو نسوارو سره روژه ماتېږي په دې وجه چې دا تیریږي او چې تیر شو نسوار او واده چول نو روژه دې م دوړه شو شپېته به ورسره بیا نور م نیسې نو خدای هم پې خفه کېږي دا یو څو مسایلو زما په ذهن کې او بعضې دوستانو تپوسونه کړي د هغې جواب مې وکړ